بسم الله الرحمن الرحیم د سنیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم. خدای دې چې جوړ او روغ بایست او د صحت په جامو کې بایست. قدرمنو لیدونکو د دې نن بیا راغلی یم د کندهار د چارسو چوک ته غواړم چې د ورور سره برکا وکم بیا هم زموږ سره مل پاتې شي. بیا هم ښه راغلاست د یو ځوان سره ناست یم دی به خپل ځان تاسو ته معرفي کړي. که چېرې ګران کتونکو ته خپل ځان معرفي کړي. زما نوم حیات الله دی د شپږم نه یو اوسېدونکی یم ته په چارسو کې ډوډۍ خرڅوم. حیات الله یې ښه. حیات الله جان څونه وخت کېږي تاسې دغه سړه ډوډۍ خرڅوئ؟ تقریبا 10 کاله کېږي. 10 کاله کېږي. ښه. د دې در څنګ بل کار هم ورسره کوئ؟ یا ښه. ولې سړه ډوډۍ خرڅوئ؟ داسې بله خواري زه نه څنګه شالی معیوبه یم. بله چې معیوبه نه وایم بیا به ما بله خواري سره ورسې دغه ډوډۍ خرڅوم بل خواري نه لرم. بله حیات الله جان دغه سړه ډوډۍ تاسو د ننوایانو څخه راوړئ هغه په کومه بیه درکوي دا ډوډۍ؟ یعنې دا ډوډۍ په څو درکوي تاسو ته؟ ډوډۍ چې ده دغه ډوډۍ بله دغه ډوډۍ موږ ته په اته غونې راکوي. موږ یې دلته په 9 په 10 یې ورکو په هغه اته هم شپاړس په هغه اته هم ورکوو. بله نو دغه سړه ډوډۍ تاسو څنګه خلک رانیسي او څوک یې درڅخه رانیسي؟ غریبانان دي. ښه. ټول غریبان خلک یې درڅخه رانیسي؟ غریبان خلک راځي داسې چې مسکین راځي وایي کونه نه لرم هم یې ورکوو. بله دغه چې معنی یې وینیا لرو موږ یې پرواه نه کېدو هر څوک پسې چې هغه موږ د جیب هم راچوو بیا ښه ورسره کوو. یعنې داسې خلک هم شته چې هغه اقتصاد یې قوي دغو نه څه سره برابر هغه هم تاسو ته راځي دغه ډوډۍ درڅخه رانیسي او که یا هغه هم درته راځي؟ ښه. تاسو چې دلته د چارسو چوک باندې پر درې ګزي باندې ناست یاست یعنې د دغه ځای کرایه ستاسو څخه اخلي که یا دا ځای مفت دی؟ وقتي پاچا نظام کې یې کرایه اخیستله 200 ونې درې درې ډوډۍ یې پوسیان ته پور کړی څو چې به دې خوړلې هغه خو د دې امر چې وی اوس دا ځای چې دې کرایه نه واخلي. تاسو د ورځې څو ډوډۍ خرڅوئ؟ بس دغه 300 400 ډوډۍ خرڅوو. ښه ماشاءالله. یعنې دلته چارسو چوک باندې څو نفره ناست د ډوډۍ خرڅوي؟ تقریبا 15 کاله کې 15 انسانان کېږي. 15 نفره چې دلته ناست ډوډۍ خرڅوي ټوله د هغه دغه ډوډۍ خرڅوي دا وچه ډوډۍ خرڅوي. تاسو د خپل کار څونه خوشحاله یاست؟ زما کار ډېر راضي یم. څونه خوشحاله خپل کار څخه؟ بس چې څنګه الله رب باندې ورته وغوښتل خوشاله شکر دې په دغه حال شکر دې. ستاسو کورنۍ ژوند څنګه دی؟ شکر دې الله سره زه یم. آیا تاسو چې ماښام کور ته ځئ هم دغه ډوډۍ وړئ که یا تاسو په کور کې پخوئ؟ یا دغه ډوډۍ په کور کې نه پخوئ؟ ښه. ډېر وخت به کېږي ته دغه ډوډۍ خپل کور ته وړې؟ ښه. څو ډوډۍ وړې کور ته؟ 15 ښه. ډېر ښه. نو په غزلو کې چې کومه غزله خوښه ده؟ ګلپاڼې. بله؟ ګلپاڼه. ښه. ګلپاڼې رنګ خوښ دی او که چې غزله خوښه ده؟ که چې غزله خوښه ده؟ یا غزل مې خوښه ده. یو ملي سرود ملا زداري او بیا وایه بسم الله الرحمن الرحیم. دا وطن افغانستان د عزت هر افغان کور د سودی کور د توري هر بچی قهرمان. دا وطن د ټولو کور دی د بلوڅ د ازبکو پښتون او هزاره او د ترکمن او تاجکو ورسره هر ګجر دی پامیران ورستانیان راهوی دی قزلباش همیما کا پښیان د هیواد به تر ځلیږي لکه لمر په شنه اسمان بسنه د حاسیا بزلوي جاویدان هم د حق مدیر خبر وایو الله اکبر وایو. ماشاءالله. نو ګرانو کتونکو ته څه پیغام دی؟ دا ویل لرم چې د بیخي ګرانې ده. ښه. غله نه به پورې کېږي. ښه. چې ورور جان شان ارزانه کې ډېره زیاته مننه. په ته ژوندی یې.